بسم الله الرحمن الرحیم. نه بیا مو د سیریمه د لسم ټولګي د فزیک مضمون لپاره ستاسو په خدمت کې. تیره ویډیو کې موږ د لسم ټولګي فزیک مضمون په 35 لوست کې د سپین نور تجزیه وویله چې سپین نور څه ډول تجزیه کیږي. راځو د لسم ټولګي فزیک مضمون 18 لوست کې شنه او زرغونه یا هم رنګین کمانه چې ورته ویل کیږي دا لولو زده کوو یې چې څه ته ویل کیږي او د دې ترڅنګ د دې هغه په اړه معلومات یې مکمل وایو. د لسم ټولګي فزیک مضمون 18 لوست. لومړی راځو شنه او زرغونه ته په دې شکل کې پاملرنه ورته کوو. په دې شکل کې ورته ګورو چې شنه او زرغونه څه ته ویل کیږي. د دې هغه کانسپټ عموما که چیرې تاسو دې ته عموما رینبو هم ورته ویل کیږي. رینبو یا هم شنه او زرغونه یا رنګین کمان چې ورته ویل کیږي. که چیرې دې ته موږ پاملرنه وکړو تاسو به عموما په سپرینګ یا هم په پسرلي کې به مو لیدلي وي چې په اسمان کې کله چې اسمان ته ګورو لوړ نو ځینې وخت په دې کې رنګین کمان جوړ سوي وي، یعنی رنګارنګ رنګونه وي چې په داسې شکل سره په اسمان کې جوړ سوي وي. دغه رنګونه موږ او تاسو څو ځلې لیدلي دي په اسمان کې چې جوړیږي. دغه رنګونه چې دي دا عموما د دې د جوړېدو کانسپټ چې دی دا څنګه جوړیږي او په فزیک کې دا دې ته سره کم موږ د دې هغه دغه درس چې کله وایو یا مثلا دغه کانسپټ چې کله ګورو نو په فزیک کې دې ته سره کتل کیږي او فزیک کې دې ته څه ډول هغه تیوري سره راځو هغه پر تیوري باندې بحث کوو. که چیرې موږ رینبو ته راسو نو داسې ویلی سو چې سن لایټ یا هم دغه د لمر کومې وړانګې چې دي د لمر دغه کومې وړانګې چې دي دا عموما کله چې د باران پر یو څاڅکي باندې ولګیږي دغه د لمر وړانګې چې دي دې ته موږ دا مثلا فرض کړي چې دا د لمر هغه وړانګې دي. دغه سن لایټ یا هم د لمر وړانګې چې کله د باران پر یو څاڅکي باندې ولګیږي نو دی پر لګېدلو څخه وروسته دی انعکاس کوي. کله چې دی څه وکړي انعکاس وکړي او د انعکاس څخه وروسته دوهم وارې چې کله پر دې ځای باندې لګیږي نو دا منکسرې کیږي. چې کله دغه وړانګې انکسار وکړي یا هم دوی څه شوله ماتې سولې نو د دوی په ماتېدلو سره لکه څرنګه چې په منشور کې دغه وړانګې انکسار کوي او د انکسار څخه وروسته دوی څه کوي دغه سپین نور تجزیه کیږي. کټ مټ په همدغسې ډول سره په یو رین ډراپ کې یا هم د یو باران په څاڅکي کې په دغه ډول سره د سن لایټ تجزیه کیږي او بیا هلته موږ ته چې جوړیږي رینبو جوړیږي. یعنې تاسو دې شکل ته پاملرنه وکړئ. ګورئ یو وایټ لایټ یا هم یو سپین نور چې دی یا هم د موږ دې ته سن لایټ هم ویلی سو. یو سن لایټ چې دی دا راځي پر مثلا پر رین ډراپ یا هم د باران پر څاڅکي باندې لګیږي. کله چې د باران څاڅکي ته ور داخل سي ګورئ دلته دوه وارې انکسار صورت نیسي. انکسار څو وارې صورت نیسي؟ دلته دوه وارې انکسار نه البته انعکاس صورت نیسي. څنګه؟ یو وارې کله چې دغه وړانګې را داخلې سولې دلته په دا ځای کې دی چې شي کوي مثلا دلته دی منعکسې کیږي. صحیح دی؟ کله چې دی منعکسې کیږي د منعکس کېدو څخه وروسته دوهم وارې دی چې شي کیږي دوهم وارې چې کله دی بیرته دغه د رین ډراپ څخه د باندې وځي نو دلته بیا دی انکسار کوي. چې شو کوي انکسار کوي. ګورئ کله چې دلته دغه رین ډراپ ته را داخل سي په دغه ځای کې دی چې شي کوي انعکاس کوي. کله چې انعکاس وکړي او دوهم ځلې بیرته پسې وچیش ته داخلیږي هوا ته داخلیږي په دغه وخت کې بیا دی انکسار کوي چې د انکسار څخه وروسته دی په رنګونو باندې تجزیه کیږي چې دلته بیا موږ ته چې جوړیږي رینبو یا هم شنه او زرغونه راته جوړیږي. دا هغه د رینبو یا هم د شنې او زرغونې د جوړېدلو یو کانسپټ. عموما تاسو راسئ دې شکل ته په دې شکل کې تاسو ګورئ دا یو بیم اف وایټ لایټ دی یا هم د سپین نور یو وړانګه ده یا هم دې ته موږ د لمر وړانګه هم ویلی سو. دغه د لمر وړانګه چې ده دا لومړی راځي دغه څاڅکي ته را داخلیږي. دا څاڅکي ته دا څه رقم سوله را داخله سوه. څاڅکي ته په را داخلېدو سره لومړی ځل دا انکسار کوي. دا څه رقم کېږي ریفریکشن یا هم انکسار کوي. صحیح دی؟ دلته دې لومړی ځل څه وکړي انکسار وکړي. د انکسار څخه وروسته دا وړانګه راځي پسې دلته څه شي کېږي کله چې پر د رین ډراپ باندې وموښلیږي نو دا بیا څه شي کوي په دې وخت کې بیا ریفلیکشن کوي پسې انعکاس کوي. څه شي کوي دلته بیا انعکاس کوي.
کله چې انعکاس وکړي د انعکاس څخه وروسته بیا دویم ځلې انکسار کوي. دویم ځل انکسار څه وخت کوي؟ دویم ځل انکسار هغه وخت کوي کله چې بیا دا د څاڅکي څخه ووځي. نو کله چې دا نور را داخل سي دلته او انعکاس وکړي د انعکاس څخه وروسته بیا د انکسار وکړي چې د دغه ځای څخه وځي دلته دا په رنګونو باندې تجزیه سي. دا سپین نور چې دی دا سره کم سي په رنګونو تجزیه سي چې په رنګونو تجزیه کېدو څخه وروسته موږ ته رینبو یا هم چې شي لیدل کېږي هغه رنګین کمان یا هم شنه او زرغونه راته لیدل کېږي. دلته دغه یو څه مهمو ټکو ته که چیرې پاملرنه وکړو یعنې ځینې مهمو شیانو ته که چیرې راسو په دې کې لومړی مهم څه چې دي په دې کې هغه دا دی چې دغه زاویو ته پاملرنه کوو چې د وارده وړانګې او همدارنګه دغه منکسره وړانګې دغه زاویې چې دي دا په ټولو کې یو شان دي. مطلب دا چې یعنی د سپین د وایلټ رنګ او د ریډ رنګ دغه کومه درجه چې ده یا هم دغه اندازه چې ده تاسو وګورئ دلته د دې ترمنځ دغه سپین نور ترمنځ او همدارنګه د دغه لایټ ترمنځ معنا دا چې کله چې سپین نور داخل سو بیرته راووتی دا ځای څخه چې بیرته راووتی دلته د دغه سپین نور او د دغه دویم ځلې دغه انکسار سوي رنګ یا هم د انعکاس کېدو څخه وروسته چې منکسر سوی دی د دغه رنګ ترمنځ زاویه او همدارنګه د دغه سور رنګ او د دغه لایټ ترمنځ زاویه څومره ده. دغه مهمه خبره ده په دغه شنه او زرغونه کې چې په دې کې عموما زیات سوالونه راځي د زیات سوالونه په څه کې راځي زیات سوالونه په دې کې راځي چې رین ډراپ یا هم د باران څاڅکي ته د ننوتلي نور یعنی د وارده وړانګې او د منکسره وړانګې ترمنځ زاویه څومره ده. نو دلته موږ ویلی سو چې عموما د سپین نور او د وایلټ رنګ یا د بنفش رنګ ترمنځ زاویه چې ده دا عموما 40 درجې جوړیږي. د دې هغه ډیګري چې ده یا درجه چې ده څو درجې ده دا عموما څو درجې ده 40 درجې ده. او همدارنګه د ریډ رنګ د سور رنګ او د دغه سپین رنګ ترمنځ دغه کومه زاویه چې ده دا عموما څو درجې ده دا 42 درجې ده. دا څو درجې ده 42 درجې ده. یعنی موږ داسې ویلی سو چې کله چې دغه د سپین نور چې دغه رین ډراپ ته داخل سي او بیرته چې هلته خو نو موږ ویله چې ریفلیکشن کوي انعکاس کوي د انعکاس څخه وروسته چې بیرته هوا ته داخلیږي نو بیا انکسار کوي یعنې 2 ځلې انکسار کوي 2 وارې انکسار کوي. نو د دویم ځل انکسار څخه وروسته دا په رنګونو تجزیه سوی راوځي په رنګونو باندې سره کم سوی تجزیه سوی راوځي. نو دغه رنګونو کې د وایلټ رنګ او د سپین رنګ ترمنځ زاویه 40 درجې وي او د سور رنګ او د سپین نور ترمنځ دغه کومه زاویه چې ده دا بیا 42 درجې وي. دغه درجې سره کم دي ډېرې مهمې دي. په دې کې بلکې چیرې ځینو مهمو ټکو ته راسو لومړی خبره خو دا ده چې د دغه وارده دې خو موږ وارده نور وایو د وارده نور او د بنفش رنګ ترمنځ زاویه چې ده هغه څه درجې ده 40 درجې ده. دویمه خبره دا چې د سور رنګ او د وارده وړانګې ترمنځ زاویه چې ده هغه څو درجې ده 42 درجې ده. بله خبره دا چې دغه دوه رنګونه موږ او تاسو په اسمان کې وینو په دغه وخت کې چې کله مثلا رینبو رامنځته سوی وي خو دغه لیدنې هم داسې نه دي چې مثلا د هرې زاویې څخه موږ ورته ګورو دا به موږ ته یو رقم معلومیږي. نه دا کله چې مثلا یو لیدونکی دغه د باران څاڅکي ته لوړ اسمان ته ګوري معنا دا چې پورته اسمان ته ګوري نو نور چې دی د دې سور رنګ به زیات معلومیږي یعنې دا نور به په سور رنګ زیات ویني. خو کله چې بیا یو لیدونکی چې دی د باران څاڅکي مثلا ډیر کښته ګوري نو بنفش نور به لومړی ګوري. معنا دا چې د دې هدف دا دی چې که چیرې مثلا څوک د لوړ طرف څخه لوړ مثلا اسمان ته ډیر لوړ ګوري نو دا به لومړی به دته د سور رنګ معلومیږي او که چیرې بیا داسې وي چې مثلا هغه د لوړ طرف څخه ورته ګوري نو بیا به یعنې د کښته طرف څخه البته ورته ګوري نو بیا به دې ته چې معلومیږي دغه وایلټ رنګ یا هم بنفش رنګ به زیات ورته معلومیږي. یعنی عموما داسې ویلی سو په لنډ ډول سره چې کله چې سپین نور د باران څاڅکي ته داخل سي نو هلته د انعکاس کوي د انعکاس څخه وروسته چې کله بیرته دویم ځلې وبخښي کله چې سپین نور د باران څاڅکي ته داخل سي نو لومړی ځل انکسار کوي د انکسار څخه وروسته انعکاس کوي او کله چې انعکاس وکړي د هغه څخه وروسته دویم ځلې چې کله هوا ته داخلیږي بیا انکسار کوي چې په دغه وخت کې په رنګونو تجزیه کیږي چې د دغه تجزیه څخه وروسته موږ ته په اسمان کې شنه او زرغونه معلومیږي. دا د شنه او زرغونې د جوړېدلو هغه مکمل کانسپټ و چې په څه ډول سره جوړیږي. د دې درس په خلاصېدلو سره زموږ او ستاسو د 10م ټولګي فزیک مضمون 4م فصل پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. زموږ او ستاسو راتلونکی لوست به عدسیې یا هم لینس سویټ د 10م ټولګي په فزیک مضمون کې. تر بلې ویډیو پورې ښه ورځ او ښې چارې.